زما او ستا کورونه په مور ښایسته دي. په کوم کور کې چې مور نه وي، د مور اواز نه وي، هغه کور قبرستان دی، هغه د هدیرې په شان باندې دی. کور ښایسته په مور وي. په کور کې چې مور وي د انسان دپاره د جنت د داخلېدو لوی سبب دی. په معمولي شي باندې څوک جنت ته داخلېدلی سي، که څه هم ولو که عاجز وي، بوډۍ وي، یوه ګوله وي، لیکن بیا هم دا کور په دې ښایسته دی. انسان چې کور ته راسي، قدرت یې د مور نوم یې د خولې وځي، مور چیرې ده، ولو که هر څومره عاجزه وي، هر څومره مظلومه وي، خو چې د مور په نامه وي او ژوندی وي، بس دا کور به آباد وي. پر دې کور به د الله رحمتونه ووري. د دې کور د باشندگانو دپاره د جنت لوی چانس ده. د دې یوه لپه دغه کمزوري لاسونه، دغه رژدېدلي لاسونه، دا چې الله ته لپه کې، الله ته یې پورته کې، د الله جل جلاله د عرش دروازې ورته خلاصېږي. دا مور راضي کوي، دا مور خوشحاله کوي، د دې مور زړه خوشحاله که. او دا واورئ، ډېر بدبختان سته چې په کور کې د مور سره سمه ګزاره نه کوي. افسوس د خپلې ښځې پر سر باندې، د اولاد پر سر باندې مور رټي، مور ته چپ او رد وایي، ښکنځلې ورته کوي بعض خبیثات. الله دې دې ته هدایت وکړي. تر ټولو لویه ګناه چې کوم ده، هغه دا ده چې سړی مور پلار ته ښکنځل وکړي. صحابه حیران سول چې یا رسول الله، یو څوک به داسې پیدا کېږي چې مور پلار ته ښکنځل کوي. ګورې عجبه ده. نبي علیه صلات وسلام ویل یا مور پلار ته خو ښکنځل نه کوي، دا سړی د هغه و پلار ته ښکنځل کوي، هغه د ده پلار ته ښکنځل کوي. دا لکه د ده ښکنځل چې زموږ خو داسې معاشرې ته رالو، داسې ټولنې ته موږ رالو چې هلته برای راست اولاد خپل مور ته نسبت کوي، مور ته ښکنځل کوي، پر مور خپل لاس پورته کوي. هغه مظلوم عاجزه بوډۍ د دې اولاد څخه په رعب کې وي، هلته په کونج کې ارامه ناست دی، د دې اولادو مخې ته غږ نسي کولی، خبره نسي کولی، ولې دلته پړانګ ناست دی، دلته لیوه ناست دی. دا مور خوارکۍ ځینې بیریږي چې ومې نه خوري. نن اولاد لیوه په کور کې ځان جوړ کړی دی. نن اولادو په کور کې د پړانګ حیثیت لري چې خلکو ته خولې اچي، خاص کر د مور په حق کې. د ورځې میرمن ور پرېږدي، هغه یې فریضه کوي. د شپې خنودۍ راځي، کله چې ماښام سي، الله اکبر، افسوس هغه مور کوي چې ته پیدا کړې په تا خوشحاله وه، هغه مور کوي چې ټوله شپه یې ته زنګولې، تا ته به یې شپه په ویښه تېره کړل، نه میاشتې په نس کې ګرځولی. نن د هغه د دې قربانیو نتیجه او وسیله دا ده چې ته په کور راننوځې، د دې د عاجزه کمزوري بدن په بلګېدو سي چې اوس به مې ووایي، اوس به ښکنځل راته وکړي، اوس به مې ورټي، اوس به ډوډۍ را باندې بنده کړي. افسوس پر موږ باندې. کله چې ماښام سي، د دې پر مخ باندې د مظلومیت او ویرې اثار ښکاره کېږي، او اثرات د خوف د دې پر مخ باندې په څېرې باندې ښکاره کېږي. ولې وایي داسې نه زوی میراث یې ښکنځل به راته وکړي، زوی میراث یې وبه مې نه وایي، دا ښځې به شکایت ورته وکړي، بیا به پر ما راواچي. الله دې دې ته هدایت وکړي. دا کسان در ډېر سخت انجام سره به مخامخ، ډېر خطرناک انجام دی د دې کسانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي در ټولو د ګناه کبیرې څخه لویه ګناه کبیره څه شي ده؟ نبی علیه السلام یو څو ګناه وشي، په هغه کې عقوق الوالدین، مور و پلار زیرول. قرآن کې الله وایي ولا تقل لهما اف، د اف کلمه مور ته وایي، په دې مور زیریږي. ته چې ماښام راغلې، د خپل ورځې حالات دې د دې مور سره شریک کړل، په تا کم درد تیر شوی دی، چا ښکنځل درته کړي وه، چا د جبر او د ظلم لاس در باندې پورته کړی و، تا مور ته دا داستان شریک کړی. ته ولاړې بېده سوې، ستا مور ټوله شپه
په دا غم او په دې خفګان باندې ویښه پاته وم چې زما پر زوی باندې چا څنګه جبر وکړي، زما په زوی ته به څه وي، زما د زړه به څنګه څه وي. لیکن نن د هغه مور سره د اولادو کومې رویه ده، هغه د قیامت علامه نن ښکاره ده. حدیث کې راځي، هغه اوږد حدیث امام بخاري رحمه الله نقل کړی چې جبرئیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راځي، د سپینو جامو په شکل کې یو سړی راځي، نبی علیه السلام د دین په باره کې پوښتنه کوي، اخر د قیامت په باره کې پوښتنه کوي. نبی علیه السلام زه دوی نه یم خبر لکه څوک چې پوښتنه زما نه کوي. دی ورته وایي علامې د قیامت څه دي؟ نبی علیه السلام یوه علامه دا ده ان تلد الامة ربتها، منځه به خپله باداره وزېږي. څه مطلب؟ د دې محدثینو دا مطلب ایستلی دی چې کومه لور کم اولاد چې مور زېږولی دي، دغه لور او دغه اولاد به ځان سرداره پر بولي او مور به د منځي په شکل استعمالوي. دا به بادار وي، مور به منځي وي، د لور امر به وي، د مور لبیک به وي. نن سبا زموږ دا معاشره ده، لوڼې په کور کې د مور سره ډېر سخته رویه کوي، ډېره بده رویه کوي. او حال دا دی واورئ، د جنت بوی والله که د سږمو کې چې د امور سوی دی، دا د لویه ګناه کبیره ده، اکبر الکبایر. د ګناه کبیره څخه لوی ګناه کبیره دغه ده چې سړی د مور سره بد سلوک کوي. څومره غټ خبره ده. تا ته الله پاک جل جلاله مور در کړی ده، ژوندی ده الحمدلله، په کور کې در سره ده. ته د دې قدرداني د هغه چا نه پوښتنه وکړه چې چا مور د لاس ورکړی، هغوی د حسرت او د افسوس اوښکې تویوي. دا ستا په کور کې چې کومه مور ده، په دې چې هر شی ته خرڅې، یوه روپۍ په مصرفه یې، دوې د دې په علاج، د دې په جامو، د دې په خوراک باندې، دا ستا دپاره لویه صدقه ده. نن یې ته د مور د خولې راګرځې، د ښځې په خوله یې وڅښې، هر شی چې راوړې خپلې خونې ته یې پټ وړې. دا کوم ګروزي ده، دا کوم شی تا جوړ کړ؟ د هغه شی 15 دانې زیات راواخله، هغه مور ته ورکړه، 2 روپۍ به پرځي. نن ته د مور د خولې شی راګرځې، د خپلو اولادو په خوله یې ورڅښې. دا ستا وفا ده د مور سره. حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، هغه نیک اولاد چې مور ژوندی وي او دی یو وار د رحمت په نظر باندې ورته وګوري. حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي چې د یوه حج مبرور او مقبول ثواب الله درته ورکوي. ته چې کور ته رالې، د مور سره روغبړ کوې، مور په دا تندي مچ کړه او د مور سترګو تندي ته د رحمت په نظر وګوره. ستا په دغه نظر باندې، په دغه کتلو باندې به الله تا ته د یوه حج مقبول اجر درکوي. نو ما ستا د مونځ سره څه حال دی؟ څو وخت در مخه زموږ یو مشر ورور موټر اړولي، نو بیا دا زما د مورکۍ لاس مات شوی، نو بیا هسپتال ته مې یوړو، ډاکټر شناخته و، مور ته وایي چې مورې دا ستا څه دي؟ هغه ورته وایي دا مې بچی دي. دی ورته وایي ډېر لایقه ښځه، ارمان یې مه کوئ، د الله تقسیم دی. دا ډاکټر ورته وایي اوس بله مورکۍ راغلې، اوس ستا در مخه دغه اوږه یې ماته وه. ما ورته دا ولې؟ ول دا زی په لرګي باندې وواله، اوږه یې ماته شوه. استغفر الله العظیم. مور ته ښکنځل کول، پر مور لاس پورته کول، د دې سړي به دنیا او آخرت خرابېږي. تاسو پسې وګورئ، والله که یا د ښه ژوند خاوند سي، یا د سرمایې خاوند سي، یا د راحت خاوند سي، او دا هم پور په دې پسې پاته دي، د ده اولاد چې راپورته کېږي، د ده بتره کار به د ده سر کوي. خبیثه بې غیرته داسې علي د خپل مور سره واخیسه، ته مور باندې لاس پورته کوې. هغه مور چې ته یې نه میاشتې په نس کې ګرځولی، هغه مور چې 2 کاله یې تا ته د خپلې سینې شیدې درکړې دي، ستا په وجه به یې شي ته شوق کې دي خوړې نه، وایي دا سینې زما پر بچي باندې بد اثر وکړي. د شپې به راکښېنستل، ستا لوند ځای به یې لرې کړي، خپل پر وچ ځای باندې به یې ته بیده کړې. چې کله به چا یو پیسې ورکړي، یو شی به ورکړي، د خپلې خولې څخه به یې راوګرځولې، ستا په خوله یې درڅښلې، ستا جامه یې په رانیول، ته یې په پټولې، په تا یې فخر کوي. نن چې ته ځوان شوې،
بهادر شوې ستا ځواني او بهادري نن پر مور باندې ته ښکاره کوې افسوس چې پر تا وي الله دې هدایت ته وکړي مه کوئ ځوانانو آخرت مه تباه کوئ دا در ټولو لویه ګناه کبیره ده اکبر الکبایر یو کبیره ګناه نه یو در ټولو ګناه کبیره څخه لویه ګناه کبیره چې کوم د هغه دا دی چې مور پلار زیرول د مور پلار په خوله کې خبر ور وچول مور پلار مشوره ورکوي مړه چپ عجبه معاشره ته موږ راووتو عجبه وخت اکثره باباګان د خپل اولاد شکایت کوي دی چې پیسې پیدا کړي دی په کاروبار پوه سي بیا پلار ته وایي ته ستا وخت نه دی ستا وخت تېر دی دا اوس زموږ وخت دی ته به خبرې نه کوې الله اکبر دا پلار به زړه به څه تېرېږي دا ته د ځان سره کوې په لوی لاس باندې په خپل خبرو باندې په خپل لاس جهنم ځان ته حلالوې او د جهنم مستحق ځان جوړوې مه کوئ داسې د خدای دپاره مور پلار سره ښه سلوک وکړئ مور ته د رحمت په نظر ګوري د شفقت په نظر باندې ګوري د یوه حج مبرور ثواب الله پاک جل جلاله ورکوي